السلام علیکم، زما نوم آصف خان دی او سره د پښتو ټي وي مونږ تاسو ټولو ته سلامونه وایو. د نن د خبرونو سلسله به مونږ د ماسکو سره شروع کوو چې سلته د روس حکومت امریکې ته د ایغو الیکشن باندې مبارکي ورکړله. دا الیکشن په 7 نومبر 2020 باندې شوی. د کرملن سپوکسمن ډیمټري پیسکوف د ماسکو ارخه مبارکي ورکړله امریکې ته. هغه وویل چې ماسکو به خپل افیشل مبارکي اله کنوي کوي چې کله د امریکې طرفه د صدر د الیکشن یو افیشل نتیجه راشي. یو څو ورځې مخکې د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي چې موږ به امریکې ته مبارکي افیشلی اله ورکو چې کله هغه د خپل یو افیشل نتیجه راوباسي. د دې نه علاوه چې کله د دوه مملکانو په منځ کې چې څونه سیاسي مسلې دي هغه چې کله ختم شي بیا به موږ هغو ته مبارکي ورکړو. فلحال هم دونه خبرونه دي زموږ سره. خپل خیال ساتئ او زموږ د بل سیګمنټ انتظار وکړئ. الله پامان.